د هر څه نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ. سلامونه نیکې هیله او احترامات. جی زمونږ نن یو خاص ټاپک دی چې هغه دلته کې زمونږ په معاشره کې ډېر زیات په تیزۍ سره روان دی. هر چېرته دغه ګندګیري چې کومه ده پیلاو کېږي او هر دویم کس دریم کس دغه کار کولو کوشش کوي. جناب د یو څو میاشتو مخکې د څه نوم یې دی نازیه اقبال د وړې لوریانې چې کومې دي هغې سره چې کوم کار شوی و هغې سکر اور کړی و او هغې باندې جرم چې کوم دی هغه ثابت شوی هم و. نو د اډیاله جیل چې کوم SSP دی هغې دا پیغام ټول پر سوشل میډیا باندې ورکړی دی چې هغې ته هغې بھرپور سزا ورکړې ده او هغه او کورس پانسي کړی دی. نو د نازیه اقبال چې کوم مور پلار و د هغه په خپل زوی په مرګ باندې چې کوم دی ډېر زیات خفه کېدو نو هغې جیل له نه ورکولو نو هغې مرګ خفګان دا خبر چې کوم دی هغې نه پټ کړی دی. نو هغې ته به دی یو څو کاله پس ښایي هغې ورته ویلي دي چې هغه چېرته بهر تللی دی. چونکې نازیه اقبال چې کومه ده هغې حکومت نه دا اپیل کړی و دا درخواست یې حکومت ته کړی و چې ما ته انصاف راکړي زما وړې لوریانو ته انصاف راکړي. نو حکومت پاکستان ورته دغه انصاف ورکړو چې هغې چې کوم ورور وایي ورله پانسي کړو. زه خو په ډېره زیاته خوشحاله شوم. زه وایم چې دغه کار چې څوک کوي هغه ټولو چې پانسي ورکوي پانسي نه بلکې دا سیز چې ټکټ کوي کوم باندې چې دا دغه هتیار جوړ کړی و بس هر یو معصوم چې کوم دی او زنانې سره بس دغه کار کوي. نو یاره خو دومره چې انسان کې دغه وي نو کم از کم خپل مور پلار ته وایي په خوږه ورته وایي چې یاره ماله واده وکړه چې زه دغه ګناهګار نه خلاص شم ګناهګار نه کومه. تاسو مور پلار له وایي والې نه هر یو مور پلار ته دغه پکار وي چې هغې زوی لور چې کوم زلمي کېږي او هغه پې پوهېږي چې یاره دا چې کوم دی د دې ارادې او د هغه ټیک نه دی نو هغې د هغې له په وخت واده کوي. نو دا زمونږ معاشره داسې ده چې هغه وایي چې واړه عمر کې به واده نه کوي. نو ولې به نه کوي دا ځکه خو دا زناګانې او دا دغه ډېر شو که نه. حکومت اوس دغه یو نوی دغه راویستی دی وایي چې نه 18 سال سے کم عمر به شادي نه کوي. نو چې د حکومت په دغه پلین باندې څوک دغه کوي عمل درآمد کوي نو بس هغه به بس دغه زناګانې به کوي. نو